وینه د انسان نه وته او د سور باندې ماتيږي نه. دغه دوه قول علماء لیکلي دي. یو قول علماء دا ذکر کړي چې او د سور باندې ماتيږي، راجی قول دار چې او د سور باندې ماتيږي نه. تقریبا یو شپارس در انسان سره بالکل په ځل باندې وساتي چې په هغه باندې دقه د انسان د بدن نوینه اوزي او د سماتيږي نه. وجه دا ده د جامع په دیونو باندې لطفت جناب نبی کریم علیه السلام ورته دعا وغوښتله او د شی ورته ونه ویل چې ساده او د مات شو مونږ را وګرځوا. اول بخاری کې حدیث دی اول جنہ هیڅ نمبر صفحه، ابو داود کې حدیث دی اول جنہ هیڅ نمبر صفحه، سعید ابن خزیمه کې حدیث دی اول جل سلور درش نمبر صفحه. هم دغه روایت د عباد ابن بشر راوړی دی. به حقیقي روایت دی اول جل یوصل وکي چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دله د شی ونه ویلې چې ته دې مونږ را وګرځوا. دویم حدیث بخاری کې راغلی دی اول جل شلم نمبر صفحه، مشکات اول جل سلوختم نمبر صفحه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا وضو او دس په سړي باندې نشته الا من حدث مگر په هغه ټینګ چې به ودس شي او ریح د بدن نه هوا صادره شو. فتح الربانی دویم جل 15 نمبر صفحه. دریم دلیل ابن ابي شيبه ذکر کړی دی په خپل مصنف کې اول جلد 2 نمبر صفحه او امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په خپل صحیح کې ذکر کړی تعلیقا اول جلد 9 نمبر صفحه. او عبد الله ابن عمر هغه روایت ذکر کړی چې داغه په بدن باندې بدانې وي هغه دانې به زور کړي او بعد دغه نغم د خپل منجری وساتلو د دې ماته د لور باندې نه وشي. څلورم دلیل مصنف د عبدالرزاق اول جلد یوصل 48 نمبر صفحه. هغه په دې طریقې د عبد الله ابن ابي وفا د خلینو وینه لاړه لیکن د بیرته په دې وخت کې د خپل منجرم چې جاری وساتلو او د رحمت نه کې. پنځم یو دلیل دی بخاری کې اول جلد 9 نمبر صفحه. امام بهقي ذکر کړی دی په خپل سنن کبرا اول جلد یوصل 20 نمبر صفحه کې عبد الله ابن عمر بخکر ولګولو به چې کوم ځنه وینه وتی او مقصه اومنځلو لیکن خپل منجم چې جاری وساتلو ویل چې په دې باندې او د سماتیږي نه. شپږم یو بل روایت د مصنف د عبدالرزاق اول جلد یوصل 45 نمبر صفحه. ابو هريره رضی الله عنه د خپل غوته په دې پوزه کې وردنونه کړه او بعد دغه نه به شکل راوي سناغو په وینو باندې لټ پتوا او خپل مون به جاری وساتلو په دې وخت کې ماته دلونه. و امام مالک رحمت الله علیه په موطا کې روایت ذکر کړی دی اول جلد 20 نمبر صفحه. سعید ابن مصیب مبارک دا خبره ده چې هغه به خپل غوته په دې پوزه کې دننه کړه ویني به ورنلو وتلی او هغه وینه به ورجامه به ور باندې لټ پېښ شو لیکن په دې وخت کې به خپل منجم جاری ساتلو. اتم موطا کې روایت امام مالک ذکر کړی دی اول جلد 146 نمبر صفحه د سالم ابن عبد الله داغه اثر دی چې هغه په دې پوزه کې ګوتې والی او الته ویني راوتلی خپل منج جاری ساتلو. نهم یو روایت ذکر کړی دی مصنف د عبدالرزاق اول جلد یوصل 55 نمبر صفحه. امید الطویل فرمایي ما د سعید بن جبیر نه پوښتنه وکړه چې زما په دې مخ باندې دانه ده دا چې کله زما ته کوم په دې وخت کې ما باندې ودشتلې کې نشته. سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنهما له ویلي د عائشه رضی الله عنها شاګرده چې لا وضو علیک بتابن اس او دس نشته. لسم سنن کبرا کې روایت دی اول جلد 220 نمبر صفحه چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام خر ولګو چې کوم ځای کې خر لګول او مقصه اومنځلو او دس ونه کې. یولسم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوی اول جلد 230 نمبر صفحه کې فرمایي چې کله د سړي د بدن نوینه اوتله او د سر باندې واجب نه دی خو لیکن مستحب خبره ده کدی چرته کې کولای شي. دولسم شیخ عثیمین ابن هغه په خپل فتاوی کې لیکلي دي څلورم جلد 9 نمبر صفحه چې کله انسان د بدن نوینه اوته وي او د سر باندې ماتيږي نه بلکې که چرته وکړه دا مستحب ده. دیرلسمه امام شوکانی رحمه الله نولتار کې روایت ذکر کړی دی اول جلد 216 نمبر صفحه چې هر هغه وینا من غیر السبیلین وی د مخ کې ورسره لار نه او دا د انسان د بدن نه وته وي په دې وخت کې او د سر باندې نشته بلکې د ویل چې ان الاصل الطهاره اصل په دې کې چې دغه پاکواله دی کم سره چې داور دی خبره کې چې او د سپمات دی دا داوا شو دلیل غوړي دی خلکو سره دلیل نشته. سوار رسم المحدث الكبير امام محمد ناصر الدين الباني شیخ په ضعیفه کې روایت ذکر کړی دی اول جلد 303 نمبر صفحه او تمام المنه کې چې دا په دې فقه سنت شیخ سابق صاحب باندې لیکل کړی دی 250 نمبر صفحه باندې وی ویلي چې کله د انسان د بدن نوینه اوته په دې وخت کې په دې باندې او داس بهشته دی نه. پنځم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په دې باندې باب ذکر کړی دی اول جلد 208 نمبر صفحه چې باب من باب ثابت دی په بیان د هغه چا چې د سړي د بدن نکله وینه اوږي په دې وخت کې او د سر باندې نشته الا من المخرجين کله مخ کې ورسره لار نه اوته به جدا خبره ده. شپارسم امام نووي رحمه الله په شرح مهذب دویم جلد 15 نمبر صفحه کې اثر د عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عباس عبد الله ابن ابي اوفا جابر ابو هريره ام المؤمنين عائشه رضی الله عنها سعید ابن مصیب سالم ابن عبد الله ابن عمر او د قاسم ابن محمد طاووس
عطاء مكحول ربيعه مالک ابو ثوره داود ظاهری د ټول ذکر کړی دی او به امام بغوی رحمه الله فرمایي چې هاذا قول اکثر الصحابه وداد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو اکثره قولم دادي